قدرمندو کتونکو د پښتونخوا په ستورو کې صابر جان ستاسو په خدمت کې حاضر دی. د پښتونخوا ستوري ستاسو دپاره هغه شازلمي هغه پیغلې راغواړي چې د خپل خوږ وطن په ترقۍ کې خپله برخه کردار ترسره کوي. ما سره لیکواله، ادیبه، جرنلیسټه بله څیزونه یې کړي دي، ادیبه، وکیله، ځکه چې خوږه وطن جنکۍ به دې ګټي نه، هغه ټپه خو به تاسو ډېره اورېدلي. نوم یې څه دی؟ نوم یې ما له راځي، خو زه یم چې خپل نوم په خپله باندې واخلي. اول ورته ستړي مه شئ. السلام علیکم. زه هم له هر څه د مخې تاسو د راډیو اورېدونکو او تلویزیون لیدونکو ته سلامونه، احترامات. حسنا کوثر احمد، زه یم د کوزې پښتونخوا نه. صحیح. دا راته ووایي تاسو ادب سیټ ته څومره تاسو لیکل کړي دي؟ که زه فکر وکړم، زه تاسو په ژبه باندې په 5م جماعت کې ما سبق ویلی، یعنې 5م صنف کې وم چې ما شعر و شاعري ته مخه کړې ده. تقریبا 15-14 کاله کېږي چې شعر و شاعري کوم او لیکوالي کوم. اوس هم د شعرونو لړۍ روانه ده او په همدې مورد باندې زه لګیا یم چې کار وکړم. تاسو وکیله هم یې، نو اکثره زنانه دا وایي چې زه ډاکټره جوړه شم. وکیلتوب طرف ته څنګه ستاسو ذهن لاړ؟ زه داسې وم، له ماشومتوب نه مې سیاست سره علاقه ډېره زیاته وه چې زه باید هغه همدا و چې زه به کوچنیوتوب نه وړکتوب نه مشاعرو ته تلمه، ترانې به مې ویلې، ما تلویزیون ته به کېناستم، سیاسي خپرونې به مې کتلې. هغې نه وروسته ما بیا کله چې زه د مکتب نه فارغه شوم، سکول نه، ما د کالج لپاره خپل انتخاب حقوق سیاسي علوم چې تاسو دلته ورته جج وکیل وایئ، موږ ورته وکیل وایي، تاسو ورته جج وایئ. نو هر څه په شوق او علاقه باندې لوستل کېږي او ویل کېږي. نو دا راته ووایي چې زیاتر کیسونه تاسو ته د کوم څیز راځي؟ که وګورو په عموما کې که هغه لر پښتان دي که بر پښتان دي، ټول ښځینه په فارسي کې ورته خشونت زنانې علیحې وایي، یعنې د ښځو تر منځ تاوتریخوالی. اکثره یې ماشوموالي کې ورکړي وو، ټوټوالي کې رشته کړي، یا یې ورور قتل کړی د قتل په بدل کې خور ورکړې وي، بې ګناه خورې. دا قضیې مونږ ته ډېرې راځي او اکثره ځینې داسې قضیې دوسیې مونږ ته راځي چې په هغې کې ښځینهو جرمونه کړي، جرم یې کړی، په دې باره کې ډېرې قضیې مونږ ته راځي. نور خو دا خو مختلف جج یا وکالت، دا خو داسې کرکټر ده چې په دې کې هر قسم ستونزه راتللی شي، هر قسم دوسیه مونږ ته راتللی شي، د قتل، د مثلا قاچاقبر، مثلا که فکر وکړئ جاسوسان، همداسې دا ځکه ګڼ هېوادونو کې دا لوکلې او دا مشکلات شته. ستاسو د وخت راکولو ډېره زیاته مهرباني. ډېره مننه تاسو. قدرمندو کتونکو، دغسې پیغلې چې زموږ په وطن کې موجود دي، زموږ وطن به نوره هم ترقي کوي. چې هر چېرته اوسئ، الله هم خوشحاله ساته، تل بریالي اوسئ.